دا د کومې مدرسې نه فارغ شوی ده او مفتي ځان نه جوړ کړی ده او 10 دانې ځان سره کېنولي دي، څلور لکو اردو ته توهین وکړو، ورته یې ویلې څه دا د کفر نه اوښتي دي. او که زه ستاسو ته دا ګوره زه تاته وایم اسرائیل کافر دي که مسلمان دي؟ اسرائیل سره کافران دي، سره کافران دي. ورشه زه به یو فلسطینی لایف ته راوغواړم، ته له یو فلسطیني نه پوښتنه وکړه دغه وحشت چې بله ورځ په خوست په سفریو کې چې ګوره وروستۍ بېلګې درته وایم، او دغه وحشت چې بېګا د زنانه او د ماشومانو تر مخې په ننګرهار کې شوی، دې نه مخکې په ننګرهار کې په ټټنګ په سیمې کې په یو مدرسه کې چې کوم خلک 11 کسان یو استاد او ډاکټر په شمول په نیمه شپه 3 بجې د 8 کلن او 6 کلن ماشومانو تر مخې په مدرسه کې په شهادت رسولي. والله اسرائیل دغه ظلم کړی. مبین صاحب ګوره رسنۍ خو موږ تاسو په لاس کې دي، د فلسطین او د اسرائیل او د ټولې دنیا رسنۍ موږ تاسو وینو اورو، ټول ورځ فیسبوکونه دي، د تلویزیونی رسنۍ دي، چاپی رسنۍ دي. تر اوسه پورې یعنی په دې 13 کلونو کې یا په دې 16 کلونو کې تاسو یو قضیه داسې اوریدلې ده چې اسرائیلي عسكر د فلسطینی کور ته ورغلي ده، فلسطینی هم په شهادت رسولې ده، دغه خزي ماشومان هم په شهادت رسولې دي. تاسو چا اوریدلې دي؟ وایي تاسو دا څومره اوریدونکو دلته دي؟ هغه دی وایي چې ما اوریدلې دي. کله اوریدلې وي و په 13 کې او فلسطینیان اسرائیل بالکل حالت د ځمکې غاصب ده، ځمکه یې نیولې ده او سخت اشد یهودي ده. خو د دې اشد یهودیانو نه هم دغه خلک ظالمان دي. دا خلک په دې 13 کلونو کې خو نه، په دې 13 کال کې د دوی وحشتونه وګوره. دا سړی که فرضاً طالب وي، زه فرض که دا طالب ده، ته د هغې کور ته ورځې، خو دا سړی ولې سرای وله محکمه یې که، ته قانون لرې، هغه د خپل قانون ته خو وفادار شه. تا ته چې کفر کوم قانون جوړ کړی دا هغه اسلامي قانون نه، هغه کفري قانون، هغه د خلیلزاد قانون، هغه د رانډ کارپوریشن قانون، هغه جنگي قوانین، هغه قانون ته خو وفادار پاتې شه. خو هغه قانون دا سړی محکمه کا. دغه د ځنګل قانون، دا د بلیک واټر قانون، دا خو په اسرائیلو کې هم نه د واکمن، دا خو د برما په بودایانو کې هم نه د واکمن، دا خو په کشمیر کې نه د واکمن. د هندوان دی په یو کشمیری کور ته نه ورځي چې هغه خزه ماشومان هم ټوټه کې دایم شهید. کشمیر د چچنیا کې روسان نه ورغلي، برما کې بودایانو داسې ظلمونه نه دي کړل لکه د خلکو چې وکړل. فلسطین کې ګورئ دغه اشغال روان ده. ما تاسو ته وویل چې دا بیلګه تاسو په اسرائیلو کې نشئ پیدا کول. اسرائیلو چې سخت وحشتونه ظلمونه د فلسطینیانو سره کړي دي، فلسطینیان د دوی سره په کاڼو جنګيږي، خو اسرائیلو داسې د خلکو سره نه دي کړي لکه دغه د بلیک واټر افغاني بلیک واټر چې د خپل ملت سره وکول. او عجیبه خبره ده، زه تاسو ته بل نادره وایم، رسنۍ هم وایي د 01 او 02 قطاعات امریکایي قطاعات او د کمپاین والا رسنیو کې یوه په ډېره بې شرمۍ په ډېره سپینسترګۍ اعلامیه خپره کړي چې موږ طالبان وژلي دي. ته خو چې په طالب یو ثبوت پیدا کې د تبلیغاتي د پروپاګند لپاره د تبلیغاتي جنگ لپاره یو مزدور بیچاره افغان راونیسي، هغه د کوتکو د دبیو د شکنجو لاندې د هغې نه اقرار واخلي، بیا یې رسنیو ته راوباسي، په رسنیو کې هغه د دې اعتراف خپروي. تر دې حده پورې ته وحشي و ظالم او د انسانیت او د افغانیت د چوکاټ نه وتلی یې چې ته یو بیچاره سړی د چوک په سر پیدا کې هغه ووهې وټکوي، هغې اعتراف په رسنیو کې نشروي. بیا دغه افغان چې ته کور ته ورغلی د دې په اړه چې تا کوم ثبوت او اسناد دي تا سره در سره دي، دا ولې د رسنیو سره نه شریکوئ؟ خو تاسې خو هلته لاړ شئ یو 2 ټوپکونه هلته واچوئ چې دغه مدیده سره ټوپک ونیول. دا خو ثبوت او سند نشي کېدی. دا سړی چې طالب و په کوم ثبوت طالب و، په کوم سند طالب و، هغه ثبوت او سند تاسې د رسنیو سره شریک کړئ چې موږ د دې کور ته ورغلو، د ده ښځې ماشومان مو وژل، دی مو وژلو په دې دلیل چې دی طالب و. طالب که زه طالب یم، زه د تا نه ګیله نه کوم، ته زما دشمن یې چې په څومره قساوت مې ته وژلی شي ومې وژنه. که ما تا ته ګیله وکوله، که ما ستا نه شکایت وکولو، زه به پښتون نه یم، زه به افغان نه یم. که ما تا ته شکایت وکولو، زه بیا مجاهد نه یم، دا مبارزه بیا ما د الله دپاره نه ده شروع کړې. که زه ستا نه شکایت وکړم، زه داسې مسلمان نه یم، زه داسې افغان نه یم چې زه د
د تا د ظلم شکایت کوم زما سره یې وکوه چې څه دې په لاس پوروې را سره وایي کوه خو د چاودپون د بزګر سره یې مه کوه د چاودپون د ولس سره یې مه کوه د بیچاره افغان سره یې مه کوه د بیچاره افغان د ښځو ماشومانو سره یې مه کوه زما سره د چې څه په لاس پوروې را سره وایي کوه او چې څه مې په لاس پوروې در سره کومې زما شهیدان د په تبرونو ووهل ما ستا هغه وحشیان په اور کې وسوځول پرون دی په بغلان په کاپیسا کې زما شهیدانو ته توهین کړی ده منتظر اوسېږه چې د دې قاتلینو سره زه څه کوم زه به بیا تا ته وښیم چې ستا هغه قاتلینو سره ما څه وکول زما سره د وحشت وکړه په خوست کې د وحشت په وردګو کې انتقام واخیسته منتظر اوسېږه چې زه څه کوم او الحمدلله زه درته زارۍ نه کوم چې زما کور مه ړنګوه ما مه وژنه زما ښځه او ماشومان مه وژنه هر څه دې چې په وس پوروي لاس دې خلاص که ما درته زارۍ وکولې که ما ګیله وکوله که ما غوغا وکوله زم افغان نه یم خو بیچاره ولس افغان نیمې زړه سوځي دا خلک مه وژنه جنگ ته راشه په میدان جنگ وکوه افغان بېګناه افغان بیچاره افغان هغه افغان چې ما په کلي کې لمونځ کړی دی ما په کلي کې ډوډۍ خوړلې ده ته ورځې هغه افغان ته د هغې په کور ننوځې ښځې ماشومان یې وژنې دی هم وژنې جومات یې مړنګوې کلی یې مړنګوې کور یې مړنګوې دا مه کوه دا یوه خبره درته کوم چې دا مه کوه او که کوې بیا باید موږ هم داسې وکړو چې ستا کور ته لاړ شو ستا ښځې ماشومان هم باید ووژنو ستا کور هم باید ړنګ کړو موږ هسې ستاسې په قرارګاه موټر بمونه کوو موږ د یو څو موټر بمونه ستاسې په کورونو درننه باسو چې تاسې انسانان کېږئ که نه موږ ته هم بیا پکار ده موږ هم باید دغسې در سره وکوو چا چې ستا سره ستړي مشي کړې ده هغه باید ووژل شي څوک چې ستا سره تعلق ساتي باید ووژل شي څوک چې تا ته ډوډۍ درکوي باید ووژل شي څوک چې ستا سره سلام و کلام کوي باید ووژل شي ځکه ستا منطق دا ده ستا محکمه دا ده ستا حکم دا ده څوک چې زما سره سلام کوي ته یې وژنې څوک چې ما ته ډوډۍ راکوي ته یې وژنې کوم کلي کې چې زه شپه کوم هغه کلي ښځې ماشومان ته په شهادت رسوي نو خو زه هم باید تا ته داسې سزا درکم قدرمن شي قاري صاحب محترم وفادار صاحب که چیرته کوم بل سوال شی لري دا د کنې دا د دې خلکو ننګه مه کوئ دا وحشیان دي یقین دې وشه که اسرائیل برما فلسطین نور دا ټول هیوادونو ته لاړ شه د دې ټولو ظلمونو داستان وګوره داسې به نه وي پېښ شوی چې په یو واده دې بمبار شوي 80 کسان دې شهیدان شوي په یو مدرسه دې بمبار شوي 200 کسان دې شهیدان شوي په یو کور دې بسته د دې په خاطر چې طالب پکې دلته اوسېدلی بسته کلی دې وران شوی که داسې وای داسې شونې وای نو دغه نړۍ کې دا جنګونه دې بیا دومره طول نه ویسته چې ته دې له یو مخې خلک ریبه له یو مخې خلک واژنه نو ځکه هغه سړي زړه درد کړی والله د تا همداسې یو عادي کس همداسې یو هسې د کلیوال طالب په داسې وحشت باندې ووژنې ته به هغه خبرې وکړي چې د انسان په ذهن به نه راځي لیکن دا وحشتونه دا خلک په سترګو ویني همې بچي شهیدانېږي همې ټول کور تباه کېږي همې د کور ځوانان لاس تړلي زندان ته بیایي هغه جنازې خو پرېږده چې تی پاتې دي هلته هم د طالب په نوم سکنجه کوي دغه د تاسو منطق دی دا بیا دې اردو ته څنګه ملي وایي هغه خبریال چې د تا په پیسو روزل شوی په امریکایي ډالرو غټ شوی ده هغه د لا منطق نه پیژني هغه د لا استدلال نه پیژني هغه دغه د رسنیو سپیشلتیا نه پیژني چې یو ژورنالیست کوم حقوق لري څه باید وکړي د مرګ له ویرې یا د ډالرو د زیات بوج له ویرې حقیقت نشي بیانولی ټول عمر یوازې د یوه ولایت وحشتونه که راټول کې د ټولې نړۍ له وحشتو سره مقایسه ګرانه ده د یوه ولایت د ټول افغانستان خو پرېږده دلته سره کفار سره درندګان موږ ته سیایي او بلیک واټر روزلي دي چې د افغان په وینه باندې هیڅ باک نه لري لیکن په فرانسې کې په اروپا کې په یو ملک کې په یو کلیسا کې معمولي او ډزم وشي دلته به د ولسمشر تعزیتي پیغام ورکوي د پیغامونو مقابله به یې وزیر د پارلمان رئیس هله چې په کلیسا باندې برید شوی زه د فرانسې کلیسا څه کوم دلته په همغه ورځ به د ما په هیواد کې د موږ په وطن کې په سلګونه ماشومان شهیدان سوي لیکن دی به د تعزیتي پیغام هغه ویسټ انډیز او امریکا ته لیږي دغه خو د تاسو د مشرانو حیثیت ده د واشنګټن د ساتلو دپاره دلته قرباني ورکوئ په ټولو وحشتونو باندې سترګې پټې وحشت څوک کوي همدغه امریکایي روزل شوي ملیشې کوي
همدغه د بلیک واټر جاسوسانې کوي، هغه څوک کوي چې مخکې له مخکې د امریکا تابعیت او ویزې اخیستې دي، بیا یې چې مردار کې، بیا یې چې په بیس باندې له موټر بمونو سره ورشي، د بیس په منځ کې به ټول همدوی مردار شوي. رسنۍ به څه وایي؟ د CIA په مرکز باندې حمله وسي، رسنۍ وایي په دې کې عام خلک وژل شوي دي. په ګرین ویلج به حمله وشي، په هغه کې به عام خلک وژل شوي وي. د دوی کاسپاکان، موزپاکان او ترجمانان، د بلیک واټر جاسوسان، هغه به عام خلک شي. په ارګ باندې معامله وشي، په ارګ کې به رسنۍ وایي عام خلک وژل شوي دي. څوک دي عام خلک؟ کرزي چاته میلمستیا کړې وه، غني چاته میلمستیا کړې وه. د CIA په مرکزونو په بیسونو باندې به غازیان ورشي، پیچلي عملیات به وکړي، وایي دلته عام خلک وژل شوي دي. د امریکا د فوج له قمندان نه به درته عام ملکي دهقان جوړ کړي. دغه دي رسنۍ. مهرباني وکړه وفا صاحب. مبین صاحب دا یو پوښتنې جواب ده که د دې ما سره په دلیل او صحیح په منطق به دې جواب نن ما ته راکوئ چې د ما مینه او محبت تاسو سره نوره هم زیاته. مهرباني وکړه دا د قاري صاحب شته وروره، مهرباني وکړه. قاري صاحب محترمه، دغه تاسو څه د امریکایانو سره د سره کافرانو سره په قطر کې تاسو روغه وکړله، دا په کوم دلیل او په کوم منطق او په کوم هغه به د کتاب په رڼا باندې تاسو وکړله، د قرآن یا د حدیث په کتاب رڼا باندې تاسو دلته دا صلح وکړله؟ دا تاته په کوم حدیث کې اجازه درغلې و په داسې طریقه صلح؟ تاته په کوم قرآن کې داسې اجازه درغلې و ستا وکړله؟ وروره ګوره، بل ورځ موږ تاسو په دې بحث وکولو. ته د قرآن او حدیث بحث چې ما سره کوي، اول خو ته په قرآن او حدیث پوهیږي. اوس که زه یو آیات وایم، زه یو حدیث وایم، او نه پښتنه خبره نه ده کنه. ته خو دلته مناظره کوي، بحث کوي. ګوره ته خو دلته مناظره او بحث کوي. د مناظرې او بحث لپاره خو علمي سویه ضرور ده چې ته په قرآن او حدیث پوهیږي. الحمدلله موږ د امریکایانو سره په قطر کې کوم تړون کړی ده، هغه تړون د موږ د سلګونه نه د زرګونه علما کرام او مشایخ له نظره تیر شوی ده. موږ تړون دا د کابل ادارې ستراتیژیک او امنیتي تړون نه ده چې امریکایانو ته قضایي مسؤلیت ورکړی وو، یا امریکایانو ته د افغان په کور د چاپی او د بمبار حق ورکړی وو. موږ تړون د افغانستان د امریکایي اشغالګرو د وتلو تړون ده. ته په دې خبره سر خلاص کا. دا د دوستۍ تړون نه ده، دا د افغانستان د ازادۍ تړون ده، د خپلواکۍ تړون ده. موږ د امریکایانو سره دا تړون نه ده کړی چې کدلته تا کوم افغان وژل ته به قضایي مسؤلیت لري، تا ته بدلته څوک لاس نشي دراچولی. موږ د امریکایانو سره دا تړون نه ده کړی چې زه به تا ته مخکې وم، ته به راپسې وې، زه به د افغان کور ته اول زه ورخېږم بیا به ته راخېږې. موږ د امریکایانو سره دا تړون نه ده کړی چې زه به ستا ملیشه وم، ته به خلی امر کوي زه به د افغان کور ته ننوځم، هلته به افغان هم وژنم، د ښځې ماشومان به یې هم وژنم. ما د امریکایانو سره دا تړون نه ده کړی چې ته به بمبارونه کوي، زه به د لاندې نه تا ته خلیق کوردینات درکوم، جاسوسي به درکوم، جاسوسي به درته کوم چې دا ځای ووله، دا ځای ووله، دا ځای ووله. دا تړون د افغانستان اسلامي امارت د امریکایانو سره نه ده کړی. تاسې خطا شوي یې. تاسې د دواړو تړونونو محتوا یو وارې مطالعه کړئ. امریکایي ګوډاګیانو ټامیانو چې د امریکایانو سره کوم تړون کړی ده، د هغې محتوا مو ګورئ. اگر چې محتوا یې نشته، ځکه هغه تړون اوسه پورې هم د رسنیو سره نه ده شریک شوی. کوم تړون چې دوی لاسلیک کړی ده، هغه تړون پټ ده. د هغې تړون مواد نه دي معلوم چې هغه تړون کې څه لیکل شوي دي. خو هغه شیان چې موږ ته ترې معلوم دي، یعنې د دې نه یې طرف ته ډېر نور هم څه پکې شته، خو یو څه چې موږ ته ترې معلوم دی هغه دا دی چې امریکایي ځواکونو ته قضایي مسؤلیت ورکړل شوی ده. امریکایانو ته د شپنیو چاپو او د بمبارونو حق ورکړل شوی ده. په تیرو 5 کلونو کې د اشرف غني د خولې نه که چا دا اورېدلی وي چې زه د امریکایانو پلانۍ برید غندم، ما ته دې ووایي. په تیرو 5 کلونو کې په زرګونه افغانان دوی ووژل. که چېرته د اشرف غني نه اورېدلی وي چې زه دا پلانۍ برید غندم، موږ ته دې ووایي. ولې نشي ویلی؟ ځکه هلته د قانوني جواز ورکړی د انګریزانو ته، اشغالګرو امریکایانو ته، کفارو ته، چې تاسو به د افغان په کور چاپه وهئ، د افغان کور به بمباروئ. دته به دا حق نه وي. دی ځکه څه ویلی نشي، د تړون لاسلیک کړی ده، دی هیڅ نشي ویلی. که دا ټول افغانان هم امریکایي اشغالګر له تیغه تیر کی، که دا د بلیک واټر مریشي ټول افغانان له تیغه تیر کی، اشرف غني ته نشي ویلی. تړون یې لاسلیک کړی ده. خو د اسلامي امارت تړون هغه تړون نه ده چې کوم د کابل ادارې تړون ده. د اسلامي امارت تړون د لاسلیک نه 10 منټه وروسته د ټولو رسنیو سره شریک شو او ټول افغانانو ته په لاس کې ورکړل شو چې دا د موږ تړون د امریکایانو سره کړی ده. د موږ د تړون محتوا څه ده؟ د موږ د تړون محتوا دا ده چې په 14 میاشتو کې به امریکایي اشغالګر افغانستان نه وځي.
زما 15000 بندیان به یو ور خلاصوي 2000 به بیا خلاصوي تور لیست به ختموي د افغانستان پر راتلونکي اسلامي نظام کې بلاس وهنه نه کوي د ما په نظام کې بم لاس وهنه نه کوي دا په چارو کې به کار نه لري په مقابل کې د ما خاوره به د امریکایانو په خلاف نه استعمالېږي د دې خاورې نه به امریکایانو ته ضرر نه رسیږي دا د موږ له لورې تړون شوی ده اوس تاسې دغه تړون د هغې سره وارزوئ که چېرته تاسې د قرآن او سنت نه خبر وئ د شریعت د احکامو نه خبر وئ زه ورته به په شریعت او د قرآن او سنت باندې بحث وکوو او موږ به درته ثابته کړو چې دا تړون د قرآن او سنت موافق ده د شریعت موافق ده. قاري صاحب محترمه دا تاسو سره څه امریکایان دا هر څه ومني څه موږ وزوم او دغه په خپله نیټه دوی وموزي یا لږ وړاندې یا بیرته دوی ووتل او بیا د دې نه پس تاسو له دوی سره د سفارتخانې سیستم به بحال ساتئ دغه حکومت هم تاسو سکوت ورکړو هر څه ته هم سکوت ورکړل تاسو به د امریکایانو سره سفارتخانې سیستم د ټولو اروپایي دولتو سره تاسو به دا سیستم بحال ساتئ که به ختموئ قاری صاحب څنګه چل ده سفارتي اړیکې ختموي که نه قاری صاحب محترم وفا وروره مبین صاحب وفادار مبین صاحب دا مهرباني سوال دی قاری صاحب دا وایي چې کچیرته امریکانو چې تاسو بل امریکانو سره یا له نورې نړۍ سره هدف یې دا ده سفارتي تعلقات به لرئ که نه ختموئ نه سفارتي تعلقات موږ نه ختمو وسره د دوی سره موږ اړیکې هم ساتو خو اړیکې به په متقابل احترام ولاړې وي دی به زما خپلواکي ازادي په رسمیت پیژني زما په چارو کې به لاسوهنه نه کوي دلته به دا افغانستان به د امریکا یو ریاست نه وي نه به افغانستان اروپایي هیوادونو سره تقسیم کړی وي چې د برطانیې به یو ولایت رسېدلی وي د امریکا به نور رسېدلی وي د نیوزیلینډ او د جرمني او د فرانسې به دا ولایتونه سره تقسیم کړي وي نه قطعا دلته به امریکایي سفارت برطانوي سفارت په افغانستان کې ټاکنې نشي کولی چې خارجه وزیر مقرر کړي یا داخله وزیر مقرر کړي یا دفاع وزیر مقرر کړي دلته به دغه هیوادونه د افغانستان په چارو کې کار نه لري افغانستان به یو خپلواک او مستقل هیواد وي دلته به سفارت یوازې سفارت وي سفارت به د استخباراتو مرکز نه وي سفارت به دلته خلک نه تمویلوي سفارت به دلته خپلې مزدوري رسنۍ نه لري چې هغې ته به معاشونه ورکوي او د ملت د ګټو په ضد به یې هڅوي او چې ملت ته ځي موږ نه به اجازه اخلي اجازه به اخلي سفارتي تعلقات سفارت به دلته به سفارت وي سفارتي اړیکې به وي او اړیکې به په متقابل احترام ولاړې وي اړیکې به د دوو هیوادونو اړیکې وي داسې اړیکې به نه وي لکه د غني او د امریکا اړیکې او افغانستان اسلامي نظام راتلونکی اسلامي نظام به د نیویارک او واشنگټن امنیت نه ساتي هغه به د افغانانو امنیت ساتي سرحدات به ساتي هغه به خپلو سرتیرو ته داسې نه وایي چې تاسې د نیویارک او واشنګټن د امنیت په لومړۍ کرښه کې یئ هغه به خپلو سرتیرو ته داسې نه وایي چې هره ورځ او په هفته کې یو وار د نړۍ یو مشر ماته تلیفون کوي او مانه د ستاسې د قربانۍ قدرداني کوي تشکر کوي مانه مننه کوي چې تاسو سرونه ورکوئ دا یو غلام نظام ده دا یو مزدور نظام ده او تر ټولو لویه بدبختي ده